تاسو زکات نه چې قسم خوړلې، تاسو بلا پیسې په ډمولې، تاسو شرابو نه چاټې ډکوي، تاسو زنا کوئ په فخر کوئ، ستاسو خدای نشته، پیغمبر نه لرئ، تاسو قرآن نه لرئ، ډر نه لرئ، تاسو لوی ورځ هم د محشر نه لرئ، ستاسو د چم کونډه د بچي په خاطر روټۍ د پاره خپل عزت نه خرڅوي، ته بیا په دې کې وایې چې حج له ځمه، بیا د کعبې نه طوافونه کوې، ته بیا په دې کې وایې چې حج له ځمه، بیا د کعبې نه طوافونه کوې، ډک دریه عبادتونه کوې، ته د زمزم په اوبو ولې لامبې، هلته شیطان په کاڼو سلولې، بیا په غلا پورې ځان ولې مږې، حجر اسود باندې خوله ولې لګې، بیا د نبي روضې ته ولې جاړې، صفا مروه کې منډې سله وښې، عمر صدیق ته سلامونه کوي، څو قدمه مخکې ږدمه روح مې کېده زه به بیرته بیا راځم، او که د هجر سړو واغستې خبرې زه به خپله سرمن تا نه تاوهم، که د هجر سړو واغستې خبرې زه به خپله سرمن تا نه تاوهم، په توبو به توبهګار چرته کې نشم، که په عشق کې د ګړنګه پرېوتمه، او په اوبو کې مې تصویر د سپوږمۍ جوړ کړو، پلوشي اوس خپلو لاسو کې تلمه، او د عزیر نه چرته لار کې روکې نه شي، څو ساګانې دي سینه کې ساتم، سزي دغه نظم دی، راځئ چې کونډې په دریاب له وکړو، راځئ یتیمو ته چې اور ورته کړو، چې بیا دا ستا په در کې سوال نه کوي، په دوکانونو چې خیرات نه غواړي، د خانجي صاحب نه چې څښاک نه غواړي، چې د هر چا په خپو کې نه لوغړېږي، چې د دې ځمکې په سر بوج جوړ نه شي، چې د شتمنو بخانې ختمې شي، چې د دې حق خلک په ډاګه وخوري، چې مال او حال ولې تقسیم کې داسې لکه چې جنګ کې غنیمت تقسیم شي، لکه چې غله په قافله ولګي، ای داسې وټاکئ جامې ترې واخلئ، پیزار ترې واخلئ چې خپیل بې ګرځي، هم ترې د سره لوپټه لرې کوي، ښه تسلي مو چې د زړه پې وشي، ستا په خیرات زکات ترې اور ولګي، تاسو خیرات نه چې توبه ویستې ده، تاسو زکات نه چې قسم خوړلې، تاسو بلا پیسې په ډمولې، تاسو شرابو نه چاټې ډکوئ، تاسو زنا کوئ په فخر کوئ، ستاسو خدای نشته، پیغمبر نه لرئ، تاسو قرآن نه لرئ، ډر نه لرئ، تاسو لوی ورځ هم د محشر نه لرئ، ستاسو د چم کونډه د بچي په خاطر روټۍ د پاره خپل عزت نه خرڅوي، ته بیا په دې کې وایې چې حج له ځمه، بیا د کعبې نه طوافونه کوې، ته بیا په دې کې وایې چې حج له ځمه، بیا د کعبې نه طوافونه کوې، ډک دریه عبادتونه کوې، ته د زمزم په اوبو ولې لامبې، هلته شیطان په کاڼو سلولې، بیا په غلا پورې ځان ولې مږې، حجر اسود باندې خوله ولې لګې، بیا د نبي روضې ته ولې جاړې، صفا مروه کې منډې سله وښې، عمر صدیق ته سلامونه کوي، هغه عمر چې تا یې حق خوړلې، موږ د هغه بیت المال شاړ پرېښودو، تا حدیثونو کې دا نه دي لوستې، تا ته قرآن دا حکم نه دی کړی چې اضافي شي نو یتیم لی ورکه، کونډو لی ورکه چې بدپیلې نه شي، په معاشره کې تناسر جوړیږي، روز په قیامت حساب کتاب به کیږي، ستاسو به غاړې د غریب لاسونه، تاسو د رب انصاف بیا ښه پېژنئ، عزیر ټول دي د قرآن نه منکر، که ستا په شعر باندې راویښ نه شو نو بیا بې ضمیره دي، ضمیر نه لري، بیا بې ضمیره دي، ضمیر نه لري.